زیشان زما دین په دنیا ورور دی د زیشان مور زما مور ده د زیشان کور والا زما خور ده د زیشان خور زما خور ده او زه د زیشان او د زیشان د غونډ خاندان نه سریام آنلاین معافي غواړم. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. په دې سیټ چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري دا د زیشان او د سید ولی شاه ده چې بېګا سید ولی شاه د زیشان نه معافي وغوښتله. دا معافي ترې ولې وغوښتله او په څه وجې ترې وغوښتله، داسې دا د کومه غلطي کړې وه نو د هغې حقیقت زه تاسو ته اوس ښکاره کوم په دې ویډیو کې. د نن له 2 ورځې مخکې دا زیشان خان چې و نو د نوره احساس هر یو کس یې پېژني، پښتو شاعره ده، هغې ځان سره بوتلې وه نو چکر مکر له به تل یا هر څه قصه وه نو دې تله نو دو بیا سید ولی شاه چې دی نو ده ورپسې بیا ویډیو جوړه کړله، د زیشان له دمکیانې ورکولې، زه به تا ولم او دا به کوم نور احساس زما ښځه ده او هغه ویډیوګانې به تاسو کتلې مې په دې سوشل میډیا باندې. نو بېګا بیا سید ولی شاه زیشان سید ولی شاه پسې بیلته کسان لیږلي دي سعودي عرب کې، ځکه چې سید ولی شاه چې دی په سعودي عرب کې دی خو دی چې دی نو دی منټلي ډسټرب دی، لیونی دی، لیونی پښتو کې چې ورته وایي لیونی دی. نو دا په میډیا باندې نور احساس پسې خبرې مبرې هم کړي دي او چې دا زما ښځه ده او دا به زه کوم او زیشان ته ویلي دا تا ځان سره ولې ګرځولې ده او که د آینده لپاره مې دا ما بیا تاسو سره ولیدله نو زه بیا تاسو ته ولم او دا قصې خطارې به سره کوم او نور احساس په موجنم او ډېرې کنځلې منځلې هم کړي دي. نو پهله خو زه سید ولی شاه ته دا یو میسیج کوم چې مهرباني وکړئ په سوشل میډیا باندې داسې قسمه خبرې مه کوئ، ځکه چې دا ټوله دنیا کې خلک ګوري او بیا به خلک وایي یاره چې دا پښتانه څنګه قسم خلک دی که نه، دا په دې باندې په یو میا باندې ټول ګنده میا باندې ټول تالاب میان ګنده کېږي. نو ته مهرباني دا وکړئ ته ټول څومره سوشل ورکران چې دي په دې فیسبوک او یوټیوب باندې کار کوي نو دوی داسې کومه ښځه چې ګډه وډه وي هغه خو بیا پرې نه دی د سره، هغې له خو د سر لکه بله قسم دا نور احساس چې د دې نه نن تاریخه پورې موږ چې د داسې غلطه سپکه خبره نه ده اورېدلې، خپلې شاعرۍ سره یې کار دی او دغه خپله شاعري مایري کوي، ځکه چې دا د هر سړي حق دی چې هغه خپله رایې پیش کړي. او بل بېګا بیا زیشان هلته سعودي عرب کې کسان لیږلي سید ولی شاه پسې بیا دی والی روالی دی او نو هغه بیا ټولو نه انلاین معافي وغوښتله په لایو کې. نو د دوی دغه حقیقت دی ځکه چې دې خوا ورته هم ګناه نشته دی، د آیسمس کې د پوډرمس کې د نشهیي دی، غټ نشهیي عادي دی، نو ځکه د ده نه دا غلطي وشوله دا مسټیک. نو زما خپل ټولو پښتنو ورونو ته دا یو میسیج دی چې د آینده لپاره ډېر زیات غټ خیال ساتئ چې سبا تاسو په یو دغه باندې بیا مجبوره کېږئ په ویډیو باندې او بېرته بې ملامته کېږئ، بېعزته کېږئ، نو هغه کار مه کوئ. ویډیو در سره مخکې شیر کړئ او چینل فالو کړئ. والسلام.